سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. نن تاسو سره په دې ویډیو کې یو داسې معلومات شریکوم چې اکثره خلک چې د واده په شپه باندې خپل ښځې سره کوي. نو درنو دوستانو، دا کار هیڅ کله هم خپل ښځې سره د واده په شپه باندې مکوئ، ځکه چې تاسو ژوند ور سره بربادېدلی شي. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو له ډیرو نوو معلوماتو نه خبر شئ. درنو دوستانو، اکثره وخت چې په پښتنو کې دا یو رواج هم دی چې کله واده وکړي نو د واده په شپه باندې د ښځې د بکارت پرده ګوري او وایي چې که د هغې نه وینه لاړه شي نو دغه ښځه به پاکه او حیاداره وي، او که لاړه نه شي نو دغه ښځه به بې حیا وي یا به دې غلط کار کړی وي. د دې په باره کې موږ نور هم معلومات وکړل، د ډاکټرانو نه، د عالمانو نه او د نورو پوهو خلکو نه معلومات وکړل. هغوی په دې باره کې وایي چې داسې د دې خبرې هیڅ حقیقت نشته، بلکې د دې خبرې زیاته رابطه د ډېرې بیمارۍ سره، د لوی سفر سره او یا نورو داسې ستونزو سره کېدلی شي چې که ښځه ډېر وخت پیغلتوب تیر کړي نو دغه د بکارت پرده لمنځه ځي. د دې نه علاوه موږ دا ویډیو در سره ځکه شریکوو چې نن سبا زیات وخت داسې مخې ته راځي چې اکثره خاوندانو خپلې ښځې وژلي دي، او که بیا معلومات وکړی شي نو داسې معلومیږي چې هغه د غیرت په نوم وژلي وي، یعنې داسې ښکاریږي چې د واده په شپه باندې د هغه ښځې نه د بکارت پرده نه وي شلیدلي، نو دوی فکر کوي چې ښځه مې بدکاره ده او په دغه وجه باندې وژلي وي. نو داسې جاهلیت هیڅ کله هم نه وي پکار. ښځې ته د ښځې په نظر کتل پکار دي، هغه هم د چاخور لور ده، انسانه ده، هیڅ کله هم پرې داسې ظلم نه وي کول پکار. تاسو څه پیغام لرئ د دې ویډیو په باره کې را سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې تاسو ته زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې په وخت ورسي، او که تاسو غواړئ چې تاسو سره همدغسې نور نوي معلومات شریک کړو نو موږ سره خپل نظر کمنټ کې خامخا شریک کړئ. موږ ته ټاپک ولیکئ چې تاسو سره په هغه ټاپک باندې د پوهانو نظرونه شریک کړو او تاسو ته په هغه باره کې معلومات راوړو. ستاسو یو ځل بیا هم ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ.